یو صحابی د نبی علیہ السلام خدمت کې حاضر شو او عرض یې وکړو چې اے د الله رسوله زما ستاسو سره محبت دی. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وګوره څه وایي. هغه بیا دا عرض وکړو چې زما ستاسو سره محبت دی. نبی علیہ السلام بیا دا ارشاد فرمایو هر کله چې درې وارې دا سوال جواب وشو نو نبی علیہ السلام فرمایل که چیرې ته په خپله خبر کې رښتینی یې نو غریبۍ قبلولو دپاره تیار شه، ځکه چې ما سره محبت ساتون کې باندې غریبی راځي، داسې په تیزه سره راځي لکه څنګه چې اوبه د پورتې نه ښکته په تیزۍ سره بهیږي. دغه وجه ده چې حضرات صحابه کرام رضی الله عنه به هر وخت په غریبۍ او لوږه کې وو. اکابر یعنی لوی محدثین، اکبر صوفیان، اکبر فقها هم مالدارۍ کې زیات نه دي پاتې شوي.